بس زما دا یو مانو چې زه په دې ځای یوه دیني اداره وینم او چې کله قرآن ما ته دا وایي چې یو فرقه یو ډله به دا شي چې هغه به دین زده کوي او چې دین زده کړي خپلې علاقې ته به راشي او هغه به دین نورو خلکو ته ښیي او خپل قوم به یاروي. نو ما داسې شوه کولی چې په معیارو کې مې دا مدرسه جوړه کړې وې. ډېرو ملګرو ما ته وویل چې د روډ په غاړه به دې جوړه کړې وې. ما به د جندول په بله خطه باندې جوړه کړې وې، خو ما ویل چې الله حکم دی چې دا خپل قوم نو اول زما دا کلی مقدم دی، لہذا دلته ما د دیني مدرسې بنیاد کېښود. د هغې نه علاوه زما د دې کلي علاقې خلکو زمونږ ډېره حوصله افزایي کړې ده، هر قسمه خدمت او هر قسم تعاون یې کړی. نن چې دا علما موجود دي والله ما سره د اوښکو نه سوا څه نشته. چې تاسو موجود یې ما سره څه کلمات نشته چې ستاسو پوره ده. زه د هغه حاجي صاحب زوی یم چې په سعودي عرب کې 22 کاله په مزدورۍ کې تېر کړي دي. زما په خاندان کې عالم هم نشته، لیکن نن د الله لاک لاک شکر دی چې په دې ځای کې ما له الله یو دیني مدرسه راکړه او دارالعلوم شرکت چې ما ته د علم کومه جنډه په لاس کې راکړې وه هغه جنډه مې دلته خښه کړه. مسلمانانو اوس مې تاسو ته وسپاره ده زما کمو کوتاهو ته به نه ګورئ، زما نقصاناتو ته نه ګورئ. زه به بشر یم، ما نه به مختلف قسمه کوتاهیانې کېږي، ما نه به د چا عزت ونشي، ما نه به د چا بېعزتي وشي. زه کشر هم یم او زما د کوم عمرۍ تقاضې هم ډېرې بدلې دي، خو دې کار ته به ګورئ چې دا کار د انبیاء کرامو او د صحابه کرامو دی. لہذا په دغې بنیاد باندې به د دې ګلشن مزید آبیاري زه تاسو ته سپارم، تاسو به یې کوئ که نه به یې کوئ. چې څوک وایي مونږ به یې کوو هغه لاس اوچت کړئ انشاءالله. او بیا محترمو زه آخري خبره دا عرض کوم چې کله دا مدرسه جوړه شوه او په دې مدرسې کې طلبای کرامو سبقونه شروع کړل، د هغې نه مخکې ما وی الله دومره ژوند راکړه چې په دې خپله مدرسه کې طلبا په سبق باندې وینم. چې کله هغه ورځ الله ما ته وښودله او زما په مدرسه کې د قال الله او قال الرسول چغې شروع شوې، ما الله تبارک وتعالی ته هغه ورځ ویلي اوس که زما روح ته بس کې زما پروا نشته. زما محترمو دا دنیا مدرسه زما د بل څه غرض دپاره نه ده. دې کې دنیوي مفادات نشته، دې کې سیاسي مفادات نشته دی، دا د خالص مذهبي مفاداتو د خاطره ده. خو دا ضرور واورئ چې خالص مفادات دیني که په هر میدان کې وي نو زه به ودرېږم، او که دیني مدرسه ده او که د دین تمامې شعبې دي تاسو به ملګرتیا کوئ که نه به کوئ. زه یو ځل بیا ستاسو د ټولو د راتګ ډېره شکریه ادا کوم. ما سره د شکریې مې الفاظ نشته دی. الله دې ستاسو اعزاز او اکرام وکړي. او زما معززو دې نه بعد به حضرت خطیب صاحب بیان کوي، نو د هغې نه بعد عاجزانه درخواست دا دی چې تاسو له د مختصر څه د روټۍ بندوبست شوی دی. په نظم و ضبط سره زمونږ د کلي خلک به خدمت ته ودرېږي. الله دې دوی ته هم جزای خیر ورکړي، خدمت یې وکړو کوي او جاري ساتي. انشاءالله دغه روټۍ به خورئ، د خطیب صاحب بیان به وشي، دعا به وشي، روټۍ به وخورئ، هېڅ څوک بې روټۍ مه ځئ. انشاءالله تاسو ټولو ته به رسي. او په دغې خبرو باندې زه اکتفا کوم. څه کمی کوتاهی شوي تلخ کلامي شوي په هغې باندې معافي غواړم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.